الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و شپږم کال د هجرت د خندق د غزا نه وروسته او د غزوه د بني المصطلق نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولېګل. سره دا معنا چې قطاعت د مجاهدین ولېګل او باغ باندې امیران مقرر کړو چې کوم انسانان او د خارجيانو سره اتحاد کړو په هغه وخت کې هغه له گزار اول پکار دي. زید بن حارثه لګل او د قرطه علاقه منځ کې ثمامه ابن اصل گرفتار شو. رسول الله ملګرو له ویلې ودا د یمامه د علاقه او سردار دی، امیر دی. د سنې پورې وټړې چې زموږ د ملګرو د اعمال وګورو وسه دي تاثر واخلي، ایمان راوړي او خروي او سره کوي سارو ماخامه ملګرو شو دراوړل. درې ورځې پورې تړلو. کله چې خوشیږي به دا کلمه ویلې چې لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ودا گوئی کوم چې حقدار د بندګۍ او الله او محمد د الله رسول عليه السلام. عمرې له بیلاړو به د مشرکانو قید کې خو به خوشي کې په دینت باندې شغله ده نه برابر پرې دی. وی ویل چې رسول الله اجازه وکړه خوشي کیږي به کوی نه کړه پاتې وي. غزوه بني لحيان ویل شو 200 مجاهدین رسول الله په خپل ځان سره واخص او روان شو. مکیله نږدې د قدید نه مخکې غوران علاقه دا هغه ځای چې په کوم ځای کې د رسول الله لس ملګری شهیدان شوه، کوم زید عاصم صاحب دی او خبیب دی. د الله نبی اول د قبرستان لورغه غوله دعاګانې وغوښتلې او د غي نبی ورس سره د دشمن انتقام اخو ټول دشمنان وتښتیدل. مجاهدین د غرون لبس تشکیل کړ چې داخله گرفتار کې ویني سي هیڅ کوم نه و. درې څلور ورځې پورې انت پاتې شو. غصفان علاقه کې چې باغیزه کې د مدینه او د مکه په مابین کې د مدینه نه اوامل وړاندې لشه سواران د ابوبکر په قیادت باندې مکه له ولېګل چې دشمنانو له خبره ثابته شي چې لکه ګوره اوس مجاهدین خپل تمرینات کې د دشمن په علاقه څو وخت تیر کې دغه نور سره رسول الله راغی بیرته مدینه له یو بل سریه ولېګل د اوکاشه په قیادت تقریبا 40 مجاهدین ورته ورکړي و. غمر علاقه شکل ورجه دشمنان ته وته کېده دغه مالونه گرفتار کړو د امراوړه. محمد بن مسلمه سره نه کسان ورکړو ویزي صالبه خو له ورشه د یو قوم د عثمانګه په خلاف باندې ارادي لري حالات راوړه. زی قصی علاقه له وی دوی سره دشمن لکسل کسان په کمین کې کینه ولو جنگ جوړ شو. نه کسان شهیدان. محمد بن مسلمه چې کوم سرګلو په غړې سره زخمی شو. ځان ته شي چې زم شهید شوی په وینو باندې لټ پات کی. یو مسلمان ملګری چې راغی دغه په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه راغی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو عبیده ابن جراح سلوی مجاهدین ورکړه چې دې ملګری انتقام ولا باغی کې ټول خلک وته کې د یو گرفتار شو هغه ایمان راوړو. دینه ورسه به زید ابن حارثه ولګلو جموم علاقه د حلیمه بنامه باندې زنانه او ملاقات وسره وشو. وی ویلې چې دي خلکو د ټول مالونه په دې کور کې گرفتار یې خودري دي ځان سره وېسي. رسول الله به هغه قسم خوشی کړه دی خوندم خوشی کې وړي مال مورکی صاحب خو پرې ده. دین ورسته زید بن حارثه به بل تشکیل کې عیسی علاقه چې پای کې عاص ابن ابو العاص ابن ربيع دا به گرفتار شو. دا ډیره وګړه واقعه چې بدر مسله کې تشریح شوی و. به بل ځلول غو زید بن حارثه تر سلاقیلا وادي قراله چې کله ولور شیدنو جنگ جوړ شو. په دې کې تقریبا 12 کسانو نه شهیدان شو. طرف الاخر به ولګو جماعت الاخر کې شلو خر دی غوین راوس او به جيش الخبث د ابو عبیده ابن جراح په قیادت کې جابر شه فرمایي چې موږ رسول الله تشکیل کړو سخت وګه په موږ باندې راغله به درې به امیرو غرزو تقریبا میاشت تل سورزم د خوراکو کې به غزوه بن المشترق راغله
مرعیس مشترک په دې مناسبت چې دا قوم به کې وسیدو اغازه کې زینو مرعیس په دې کې بعضی حالات درالل او دین ورسته نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله دا غزا او دا ټول ولا صرف هشام ابن سبابه غو صحابي به کې شهید کړي شو هغه د انصاری نه بساوه مقیس په نامه دا غورو هغه به ویل چې زه مؤمنم دیته مو خو سو سړیم شهید کې رسول الله ملګرو له ویل کړه کعبه استار نیولي هم د وجل پکار دي دیجه پر دا مسله وا غزوه بن المستلق دی غزا کې چې بعض واقعیت په مسلمانانو باندې رااله ظاهري تاوان معلومې دوه واقعي افسر امر کې ډېر لوی خیره هغه په دې طریقه باندې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک عادت وداو چې کله به سفر لوتلو نو د بیبيانو په مابین کې به قران دازي او پچواچ ولا چې د کمی بیبي قران دازي به وخته هغه به ځان سره وړله سفر باندې عائشہ رضی الله عنها به روانه کړه دمشق کې څو واقعیت رااله عبد الله ابن ابي ابن سلول څخه غلط حرکتونه شروع کړه عمر شه ویل چې رسول الله زه وښنم رسول الله منک عبد الله چې عبد الله ابن ابي ابن سلول بچی دی غویل یا رسول الله زه خپل وښنم د الله نبی نه بقایده نو اول د عائشہ رضی الله عنها اجمالی حالات دغه نور څه به واقع شروع کول دا ظاهري موږ ته سره به تاوان کوي او عائشه د تاوان د خمس کې ډېر لوی خیر دی قران کې الله فرمایي سورۃ نازل شو بس سورې نور عائشه رضی الله عنها د ابو بکر شه بلور ده والدې شو ام رومان نومه ده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام یولس بیبیانو په دې ټولي بیبیانو کې پیغله بیبي شو هغه عائشه وا د الله نبی ډېر ګرانه ما حتی تر دې په رسول الله بداوی ویل یا الله چې کوم شی زما په اختیار کې دی هغه مې د بیبيانو مابین کې تقسیم کړي دی خو چې کوم شی زما په اختیار کې نشه باغې مامور اني زما مینه عائشه سره ډیره زیاته غیر اختیاري ولا او کله چې د عائشه رضی الله عنها نوبتونه د ملګرو بدونه تحفه او تحیب راوړل چې دا کوټه بڑا شو د رسول الله د خوشالۍ لپاره کله به دا ویلې د عائشه چې دا په نور زنانو باندې د څه بهتره ده کثری ده لکه ما ته ډوړې خوروا کې ماته شو هغه د انسان د مری لډیر ضرورت دیږي په نسبت سره نور تعامله جنتی زنانو په ټولو زنانو کې بهترینه د جنت سردار سیده د مسلمانانو امور قرآن کریم او حدیث باندې ډیر پویا تر دې پوری چې درې شي دین د دینه نقل شوی دی صحابه براتل او د عائشه رضی الله عنها به د دین زکو د پردینه اخوا چې کله به مسله کې اشکال راغی نو به د عائشه خو له رجوع وکړه وجدا رسول الله بیبي و د هغه کورنۍ ژوند چې کوم د اسلام سره تعلق لري هغه به ټول تشریح او تحلیل وو زنانو له بيدام ویلي وی اسمه زنانو ګوره د عائشه بارکه عمر zarar نه راکوي حاصل دا منه چې دا ډېر اوچته زنانه یو ورځ ویل رسول الله چې اے د الله نبی ستاسو د نور بیبيانو چې د اسمی کونیه شته زما اسمی کونیه نشته منه د بچی په نوم باندې مور او پلان یادل لك ابو طلحه یا ام طلحه زما د پرمه اسم کونیه په کار ده رسول الله ورته ویلې انت تچی ام عبد الله ثم عبد الله شو ذکر فورې او اوراره ام عبد الله باندې دا یادېدله تقریبا په لسم کال د نبوت باندې د هجرت نه 2-3 کال مخکې د کوچدن وشو په دویم کال د هجرت باندې دی واده وشو په دې حال کې چې دا ماشومه و نه کلو په عمر مقصد په دې کې دا و چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اخلاق داغه ناس ولاړه دا ټول د دې په دماغو کې کینی که سبا شرط د اسلام په اړه کې څو پوښتنه کوي نو دا به ورته تشریح کوي چې مونږ دا څه کوو کوئی دا رقم ته کول او دای په دې کیفیت او دای په دې دا مغربین یو سوالم کوي چې عائشه ولې په دومره کشر عمر کې واده ولا وجه دا و چې په دې کې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا ژوند د بیر خلکو له تشریح حتی در دې وی شکل رسول الله وفات شو دا 13 کلو په عمر باندې پاتې شو کاتل لشکرو په عمر باندې اسمه شو زنانه ماشومه له بالغ شي او خیر زنانه او مشر پوهه زنانه تر دې پوری شي ابو هريره سے باندې جنازه وکړه او د شپې دفن کړی شوی دا په بقیع علاقه کې
1200 او لس احادیث ټول نقل دي یعنی 1200 او لس دي اندازې باندې واقع دا و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ځان سره روانه کړه غزوه بني المصطلق عائشہ به خپل دا خپل واقع بیانې ویوځي کې منګه ډیره شو ډیره وېزما څه ضرورت شو زه ضرورت پوره کول لپاره بار لاړم چې خپل ضرورت مې کله پوره کړي چې بیرته د خپل ځای لړالم نو په دې غاړه کې مې ګوتی واله خور مې یو حر را کړو اسما اقه هر زمن الویدلو وی بیرته دې څنګه لاړم مې ویل چې بس رسول الله دلته یو ملګری مجاهدین ټول براته هغه ځکه زه د هر وګورم چې کوم ځای کې ورا پریوتی وی کله زه دغه په تبو تلاش کوم کتوره کتومي خو چې پیدا مې کې بیرته خپل ځای لړاتلم د رسول الله قافله روانه شوې و عليه الصلاه والسلام دا فرمایي چې ما کې جواب دی وخ پاغه بکې نس پای کې بکې نسمه او زموږ د بدلونو ډېر خوار و قوي مجاهدین صحابه و هغه شکل دې کې جواب لاندې شوی دي نو ایسته د وخه د ملاله اوچته کړی دا او هغه د شي محسوسه کړی دا چې عائشه رضی الله عنها په اعتبار د بدن سره سپکه ده درنده دومره نه ده کې دې چې دا پکې ناشته ویلاړه دوی شکل لاړه چې خپل جنرال مو حرم راوړو ځان سره چې ګورم هیڅ څوک به دې کې نشته لري نو بس هم د خپل ځبان دی کینه سم لسم وېما تر خبره معلومه و چې د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام مبارک عادت دار چې هغه د قطعات نو ورسې ګروپ او څه کسان را روانول یو د دې وجنه چې د شان اخوانه دشمن په موږ باندې عملیات او تعرض عملونه کی او دویم کس موږ نه کوم شي پاتې دوی ورزان سره راوالي صفوان ابن معطل په نامه باندې صحابي وو وی په دې دسته کې دا پاتې ورسره دا چې وکړل اسما خو لراغه قسم کوي بخبله ځکه د حالاتونو معلومه ده چې د عائشه د جامو کپړونه او د رسول الله بیبي د صحابه د ټول امت مسلمه مور صرف پکې دومره ویلي چې ان لله و انا الیه راجعون دا دغه مو د مصیبت الفاظ نور اسما سره بل هیڅ خبره نه ده کړې چې ولی پاتې او څنګه پاتې او هغه څو وخت لار دی او څنګه نه وکي چوکي وېزه په دې وخت کې راوچته شم په دې وخت باندې کې نه سم نو صفان مخ کې د وخت د محارم ولې د زبې وخت باندې سورم او روان شو تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وخت کې آلته شکر من ورسېدو نو منافقانو په دې مجلسونو کې ګرځیدل عبد الله ابن ابي ابن سلول وې چې په موږ باندې کله نظر وشو او زه د وخت نه کته شم د خپل ځل لاړم یو د می تحریک شروع کړي خپل ملګرو کې وې تاسو خبر نه وې نه وې دا عائشه د صفوان ابن معطل سره ولې پاتې ده وې دې وسره زنا او بد اخلاقی وکړه نعوذ بالله من ذلک منافقان په هر وخت کې دا خبرې کوي د مسلمانانو په خلاف باندې کې پوره تسلیم مسلمانانو نه ده وی په خپل د انګريز غلام د انګريزانو سره بناسه ولاړ لري د انګريزانو مال او ډالر په دې جيب کې استعمالي او اچوي خو شرط چې د قران او سنت ول علماء او اهل علم دې غیب مبارک کتابونه لیکي چې دوی د انګريزانو بچین دي او د انګريزان دي او دوی داخله دي او دا وجه دره چې دوی پلانانو د قشن د اسلام په مشانو باندې داغونه لګولې دي نو ځامن مخامخه د اسلام په اورات باندې داغونه لګي دا تسلی ده ویډیو وخت کې منافقانو دا خبره شروع کړي او دې کې خاص کر عبد الله ابن ابي ابن سلول زمونږ الله قران کې دا خبره ذکر کړې ده چې د غوګ نه د سترګو نه د لاسونو به پښتنه او د ځړنه او پښتنه کوم د ژبنه چې ته دې تحریک له څنګه زور ورکړي او عائشه به فرمایي ویناشا معاملہ دا و چې په دې وخت کې سلوي خورشه پورې وحی عمران اغلات سلوي خورشه دا خبره هم د مجلس کې کته کېده پورته کېده هغه مجلس او اجره کې خلک ناس دي او بده چوک کې ناس دي او بده دکان کې ناس لکه خبره نه عائشه خود شکار کړي اې دې جنا بلاړو خبره نه دې خود شکار کړي او هغه ته په مجلس جوړو دلته په مجلس جوړو بعضی مؤمنانو په کې دا ویلي چې سبحانه الله پاک دې خبره نه ومنګه د شي وایو ان رب العالمین له پاکی د عائشه به شرطم دا مسله نه کوي موږ خبره باید په دې موضوع کې ونه کو د پیغمبر بیبي زمون مور او هغه د حرکت کوي د تاسو وای مسلمانانو په امتحان کې واقع شو چې اوس د ناشنا واقع سره مخامخ شو داخله چې دا بچی کې یو څه بنه کې خو منافقان ډیر جوش او خروش کې دا خبره روانه کړه بای ساده مسلمانان یو درې کسان مستح ابن اثاثه حمنه بنت جحش
حسن ابن ثابت چې دا رسول الله شاعر دم دي منافقانو دوکه کړ او ویل چې موږ سره به تحریک شروع شي چې دې خبره لزور ورکو چې د محمد بیبي علیه الصلاه والسلام عائشه او صفوان ابن معطل د یو بل سره د بد اخلاقی لپاره پاتې دي. امتحان دي، ام په خلکو امتحان دي، ام په عائشه باندې امتحان دي، ام په مؤمنانو باندې امتحان دي، ام په رسول الله باندې امتحان دي، ام منافقان په امتحان کې واقع دي او هم د قشن درې صحابه. دا مسله چې کله شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام پوښتنه شروع کړې. عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله مدینه لاړم نو یو خو ماته به کوله تقریبا د میش په اندازه باندې ځکه د هوا زمره طبيعت سره برابر نه و او د دې مسلې نه پویم نه په خپل نه جوړم چې رسول صورت حال د جامعه کې او څه خبره ده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی علي بن ابي طالب سره مشوره وکړه دا رسول الله زممو د کاکا بچیمو او په ماشومانو کې ولنه کسو شیمانه پیراوړ او د رسول الله اکثر د جنډو بیرغ بده سره صرف په تبوک کې د رسول الله په امر باندې پاتې شوی و. ډیر اوچت قیمتي صحابي فاطمه الزهرا مور کړي و. اغلی ویل چې علي داخله په جامعه کې د شو خبره کوي چې عائشه دا مسله کړي ده ته په دې کې سوې د خپل قرآني خلکو پیغمبر علیه الصلاه والسلام پوښتنه شروع کړي. عائشه رضی الله عنها فرمایي زه لا پویم نه په دې مسله خو نه جوړم. وی علي شه ورته ویل چې یا رسول الله ستاسو د اهل باندې شرط موږ بدګماني او بد نظری نه لرو. عائشه شرط ما کار نه کوي خو کبه هم زړه دي چرته دغه نو ایسه داس نه طلاق ک الله تعالی بل خزه درکې ځکه ته نبی تعالی الله ډیره خزه درکې. مقصد دا چې دا مصیبت دې پر ځل باندې ولار دې پر سر باندې دې دماغ باندې قید کړي خپکړي چې طلاق کې خپل کار وکړي. عائشه رضی الله عنها دیو مشوره او نظر پیش کړي د دین نظر او مشورې دی وجنه ایسه د علي صاحب سره به لګورانم وا خفغانم خاره کو. رسول الله چې کله نه جوړونو په عباس به په بل چا باندې ویلاس اچول جمعه تطلو د علي صاحب نوم ونه خص زړه کې سره مینا و ځکه صحابه خپل مابین کې مینه محبت دی بل سره لرو خو دومره خبره وا د باز خلک وي د پلانینه زه په خبره کې لمنیم. عائشه به ډیره کې لمنه و چې تاسو ما باندې دا مشوره ورکوله چې دا طلاق او بل کذب تعالی الله درکې نو دا مشوره ته اول ورکوله. اسامه سے بیرو غوښتو دام د کور سره ورته وی ویلې چې داخله خو دې خبرې کوي چې عائشه د څه مسله کړي دا ترې باره کې سوې. هغه ورته یا رسول الله اهلک عائشه څخه خپل اهل له دا رب العالمین تعالی انتخاب کړی دا ډیره قیمتي او چته دیندار زنانه ده اما دغه دشمنان دي دوی دا تبلیغ او تحریک به جاری ساتي اس پر ویل رامه دې خبره کې ته سوچ مش مکوا. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپلم خپه دي ځکه خپه دي چې عائشه سره مینه او بیبي و هغه باندې بالکل داسمه کرا څنګه و. علي شه ورته ویل یا رسول الله وې ته زموږ نه پوښتنه کوي چې عائشه څنګه راو څنګه نه ده قانون درې چې د عائشه حالت به دغه وینځنه معلومي بریریلا دغه نه ته پوښتنه کوي چې هغه سره په کور کې دا اوړي راوړي مخ نه خلکو د بار شون نه پوي نه پويګو برره رسول الله هدا وینځه د عائشه به دا چې کله غلامانو سره وا هغه ورته ویل چې موږ له بنه او کې سپین راکې به وته موږ آزاد کو میراث به موږ لې دی عائشه به ویل چې یا ام المؤمنین د ازما مالکان زمانه دانه او کې سپین زرغواړي کته مال راکې زبستا وینځه شم زه به درکم خو به دې شرط باندې چې ستا میراث به عالم او غلامان مالکان کلک شو نه موږ به اخلو. رسول الله رسول الله د اطلاع ورشه تقریر وکي او په دې شرط باندې رد وکي چې کوم شرط الله رسول لګول نه دا شرط باطل دی. خواهش رسول الله په دې وخت کې دانه او قیس پین زرور کړی څه دته واخصه دې به آزادم کړه چې کله به آزاد کړه نو مغیث دې خاوندو قانون دار چې کله وینځه آزاد شي هغه به اختیارمنه ده چې د خاوند سره پاتې کیږي او قبل خاوند ځان انتخابي درې طبيعت سره لګیدل نو وجه دا چې د امینه اچولم زموږ الله کار دی. وی ویل چې دې سره زه طبيعت مې لګیږي نو زه ته جدای غواړم مغیث بشړل هغه به کله یو ځای لاړو کله بل ځای د کوڅو کې بغرځې دو د سپینې وښ کې هغه به مخ باندې بر رواني رسول الله په رحم وکي وی دې بری لې ویلې چې د سره واده وکړه صاحب ډېر خبره وی ویل یا رسول الله سفارش کوي کو حکم کوي زه منم ډېر وکړه که زه سفارش کوي ګور زینه منم وینه سفارش دي وجه سفارش به ځای سره زما د نکاح بندوبست جوړیږي نه
دینه دا خبره معلومه شوه چې چا د سفارش وکي واغه ونه منلو نو دا به خپکیږي نه دلته ګوره پیغمبر علیه الصلاه والسلام سفارش کړی دی منل شوی نه دی دیګه څخه افغان در رسول الله رانغی دویم ته دا خبره معلومه شوه چې د یو شی لپاره به دوه ریټونه په یو وخت کې نه مقرره کړي په نقد باندې اخلي په لسکه او په قرض باندې اخلي 15 لکه دا سود دی بلکې د شی وایا که په قرض باندې اخلي او په نقد باندې اخلي بچ دي شي د لسکه روپۍ قیمت دی هغه ورته ویلی و دا په نه او قیبانه من خرڅو که چیرته امداوي شیخ له کوم له ورسره راکې کته به نیټو سره مقرره دا خو مستقبل احسان دي ابن مسعود صاحب ویلي ان کان هذا بنقد کدا په نقد باندې اخلي په دومره پیسو له دا شي که په قرض اخلي په دومره دی دا یا په کم شي پیسې ده یا سود دی الغرض بریری پښتنه وکړه بریره د عائشه رضی الله عنها بنت زوا ډیرو کې راکزوا ورته ویلي رسول الله جدا کړه وې دې عائشه بارکه خلک دي شي وای نعوذ بالله من ذلک چې دې زنا کړی دا ستادي بارکه څه نظر دی هغه ورته ویلي یا رسول الله وزما د غوږ او زما سترګې حفاظت دی الله وکي الله دې ساتنه وکي عائشه ماره معلومه ده د ډېر دیندار او ډېر د کمال ولا زنانه ده صرف یو نقصان بده کې شته هغه نقصان دار چې کله وړو واقعي وېسره پټکړې نه دي چې له بچی راشي ایسته باغی کې خلو وي ځکه دا خو د عمر رکشه زنانه و الغافلات قران کې رب العالمین فرمایي چې عائشه ساده وړه ساده زمانه نه ده چې د ویرو په شی په دوه باندې اخلي معنا دا چې هغه د دې خبرونو غره قطن پویم نه و اګام نو چې دا مسله څنګه کیږي او څنګه نه کیږي او تعلق څنګه جوړیږي او څنګه نه جوړیږي وی په دې وخت کې رسول الله د زړه لزر تسلی را لشي دا خلک اسی به لګیږي دي بس مسجد نبوی راړو صحابه کرام ناسي منبر باندې کینې سو خطبه ویلې او د خطبه نه ورسره ویلې چې اے ملګرو د یو شریف مبارک تاسو ګره ما معذور وګاڼي که سبا می شرط ووجلو او یې مجاهدین له امر وکړي چې دا قتل کې واغه به قتل شو ګره به خپکیږي نه غدا چې زما په اهل عائشه باندې د تهمت لګولې دي او په صفان باندې او دا معلومه ده رسول الله فرمایي چې زما د اهل دي خبره نه پاک دي او صفان ابن معطل چې وی دا ګوره زما د اجازه نه بغیر زما کور نه دی راغلي کله چې د پردې حکم نو اومي واز نه دی راغلي چې د پردې حکم شوی له اومي واز نه دی راغلي زله صفان بارکم دا مسله د عقیده لرم عائشه به فرمایي و صفان یقیني چې پاک سره وجه دا و چې امامه کې به رب العالمین دله شهادت نصیب کې او قانون دار چې کله وسړي شهادت نصیب شي هغه ډېر پاک انساني دا هغه د پاکوالي مسلې زمونږ د الله د مینې او د محبت علامه ده نو که سبا ته چې سړی به شرط ما وژلو داخله اسمه بارکه به د اعتراضونه لري چې دا ولې څنګه او سید رضی الله عنه په دې وخت کې اوچت شو د انصارو کې د اوس قبيله مشر قومندانو وی ویل یا رسول الله وې کزمنګ د خاندان نه د سربته قلم کم او شیرونه د سړی او کچر د خزرجن نه نو دغه بارکه ته مال به امر وکړي به ګورو فتوی څه کنه کوله چې خبره ونشي جانب مقابل ضد کړي نشي وې دا خبره چې وکړه رب العالمین امتحان لګور سعد ابن عباده بن تناس دی در خزرجن قومندان دی دیږي کې الله دې دماغ بند کړو د رسول الله د اهل او د پیغمبر علی السلام خبر له توجه او انو وخته یو دم اذن نظر چې اوسید صاحب روا وختو قومي غیرت دا پارچا کی اوسید ویل سړي ویل ما د شی ویل کدا د اوسید نه سر به قلم کوم کدا د خزرجن نه د محمد صلی الله علیه وسلم امر له منتظرم وی ګوتی به ورنه راوړي امتحان د صحابه په امتحان کې گیر شو هغه ویل ګوت نه چې د سر به مرته وامه اوسید څه بغل ته منافق شته دا خبره کوي هغه دلته ته منافقي خپل مابین کې یو بل سره داوی شروع شوي د اوسید څه تر ځامن امراله داغه تر ځامن امراله یو بل بشي توري راوي جمعات کې شو شغب جوړ شو مؤمنان د امتحان کې واقع شو وی دی وخت کې رسول الله هم د ستورو نو کلاړي د منبر نه راکته شو چې کله جنجال جوړیږي به راکته شه ملګری قلار کړه صحابه په خبره خبر باندې کې مانو چې دا څه مسله زموږ مابین کې واقع شو خو امتحانونه دي عائشه رضی الله عنها فرمایي وی رسول الله مخکې ما سره ډیره مینه کوله ودا ورته شراغ نه کور رسید نمبر به چې کیفتی کې معنا څنګه ایته نور به سنې ویلي وی په کدا وشو چې زه په پویدم چې دا سړی خپه دي خدا معلومات مال نه کیږي چې دا ول خپه دي ځکه چې سره مینه دغه په حرکت باندې پویږي چې دا ول خبره او څنګه خپه دي
او زما سره ډیره مینه مو وې د ورځ د شپونه وشپه وېزه او د مستح مور بار ضرورت پوره کول له وته عربو کې عادتونه دا و چې هغه به کله قضا حاجت لته نو ډېر لري بتل اوس ماتره په دې عادت دی مګر کله چې مدینه کې به کورونه زیات شونه دا بیت الخلاګانی و غیره دا به کورونه کې جوړ شو ځکه د بیت الخلا د پر د قران او سنت مطالعه چې کړه سړیو کې تقریبا 22 آداب دي یو په کې دا لري تل اذا ذهب المذهب ابعد وې د شپې ما او ام مستح دا وتلو مستح چې دا د ابوبکر شیبه ترور زما ترور کیږي او یا داغه او دا مستح داغه چې د کینې شوي کیږي وکله چې بار وته نو په دې وخت کې اې دې د ابخه په یو ځای کې ون خطر اپره وته ویل تعس مستح د الله برباد کی ما ورته دا مو وایا او بدري صحابه له څنګه خبره کوي وې چې ونه ویلې وی به مشرک سره قدم واخو شو به را پرې وته ویل چې الله دې مستح برباد کی د زنانه په خبره ټینګيږي مله وې ما ورته ویل چې ګوره اخو بدري سړی دی دا ته څنګه لکه راکې چې تعس مستح الله دې مستح برباد کی وې ما له ویل چې عائشه ته خبره نه وې ما نه ولي وې زنا جوړم ما وې په دې خار کې په دې مدینه کې د شو ډنډورستا بار کې غږیږي چې دین اعوذ بالله من ذلک زنا کړی د صفوان سره او په دې تحریک اجماع دا بچي مستحم شریک دي سره دین عائشہ به فرمایي کې نو په دې ټولو بنو کې زما سره ورانه بنه شو اغه زینب وا یو قریشه و حسینه مو او د اوچت نسب والا وا په کار دا چې په دې وخت کې اغه زما په باره کې سخت تردید کړي وي لیکن تقوا پکې او ورع پکې او رسول الله نه پښتنه وکړه چې دې باره کې د څه وای اغه زما رسولګو د غوګونو حفاظت د الله کې عائشہ ډیره پاکه را خو خور کې به چرته د تقوا نه و حمله بنت جحش و عیسی وکي غیر شو عائشہ به فرمایي دې سره خپل تقوا و جنبي سره جسمات دي تهمت وجنه دا بچ شو په دې کې تحریک شریک نه شو عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله مې دا خبره واورې د زما په بدن باندې اور پراغه او قضا حاجت ارسوي هغه د انسان نه بده وخت کې به ورکشي یو ورته مې ویلي چې اې د دې خبرې رسول الله پوي دي وې دې مستح ویلي چې او رسول الله پوي دي عائشہ به فرمایي نور مې ګړه درمن شو وې به مې ویلي چې ابوبکر پوي دي پلار مې چې عائشہ باندې چې تهمت دي وې مال ویلي چې او ابوبکر هم پوي دي قران کې الله فرمایي يرمون المحسنات پاک دمن زنانه ویشته عائشہ د الله وې د عائشہ د خلکو بزړی ویشته وې چې کله دا خبره شو دومره سخته تبب ما باندې رااله دومره چې کول لرالم یو خنا جوړم اولنا دویم صادر مې بسا باندې راواچو شړای دوش په ورځ یا دونی مې ورځ ما وشړل عائشہ به فرمایي دومره شړا ما وکړه چې اخر مې دې شنی درد شروع کی دې زړه مې ما ویل چې دا بنو ټک بیل شي وجه دا چې کله په انسان باندې خپګار نشي به د زړه پړک بیلی کی هغه په دې ملګرو په دې زنانو کې زنانو چې هغه ما ملګری و وې دغه بل څه وسنه کې د خواغه بس ما خو لراله او سره ما کم پورې هغه به ما سره جړل زګه زما خو جړا و ویغه به جړل چې تاسو په عظیم امتحان کې واقع شوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام نبی ویل چې یا رسول الله ز پلار کراسم وماله وی زلاړش مقصد مې دا چې زره پلار خو لاړ شم واقعي کې د مور نه دا حالات معلوم کوم چې څه صورت حال دی وکله چې ال تلاړم د مور پلار خاله مې وې د کور له شورلم پلار مې مشړل او ابو بکر شه او مور مې مشړل ام رومان وې زه شورلم څه نه جوړم ما ډېر دونی مې شپې دونی مې ورځ سخت جړه کړو وز نور مریض شوم وې نور زما او خیر روان شوې ډېر انتهایی زیات ویری مور مې مال تسلی راکړه اغم په نه و چې دا کار تحریک منافقانو شروع کړي دی او باج سادهګان په کې شریک دي دغه په دماغ کې داخلي خبره ځنه ولې چې کې دې شدت دی بنو یو تحریک شروع کړي وی مال ویل چې ایس مالوري خپکی ګما چې کله زنانه ډیره پوي وي او ډیره کې استوي او خاون لډیره ګرانه او په دې منځ کې نور زنانه هغه خاون لري په دې چې زنانه باندې چې تکالیف امتحان راځي ته بچي په دې باندې صبر کوا تا خو زنانه دا کړي دا معلومه ده
خو لیکن دې تحریک کې وځخل شریکان شي وي ته صبر په دې باندې کوي ودا تسلی را کوله وی په دې منځ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمون کور لراغه وی زکات کې پرتاوما څه شړی وغیرہ د په سر باندې پسان را چولې و ځکه مریض هم او سخت مریض هم او د سترګو مې وو کې زیات روانه وي وی رسول الله چې کله زما خو لراغه وی د مور مې وروختم چې د الله نبی راغله راشه وی زه د کډنه راوچته شم اورالم د خوا کې کېناستم وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام علی ویلې چې عائشه انسان ډیر عاجز دی ناقص دی نیمګړی دی ګناه ته کیږي کچرته دا زنا کړي د الله نه بخنه وغواړه الله به معاف کړي وی وجه دا قانون دار چې کله یو بنده ګناه وکي او رب العالمین له صدق باندې توبه وباسي زمونږ الله دا معاف کړي دا ګناهونه ورته معاف کړي الله به ته ګناه معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله دا خبره وکړه نور من غړ خپه شو چې دی خلکو زما په باره کې د څومره سخت نظر جوړ شوی د نظریه چې دی زنا کړی دا وی پلار له د خپل نظر ورواړه ورته ومي ویلي اب به ازما پلار د رسول الله له جواب ورکا ویغه وسه بس جواب ورکم وی مور له متوجي شوم دی مور له مې زما مور د رسول الله له جواب ورکا زما په باره کې لګ دی پاتې چې زما وکي ما زنا نه کړو داخله زما باره کې د زناکاری عقیده لري وی مور مې مالو ویل چې زه به څه جواب وکم پیغمبر الله ته په خپل وکا وی دی وخت کې رب العالمین زما د وکي باندې کړی او زړه مې مضبوط شو مطمئن شو رسول الله له مخ راوړ ورته ویل چې اے د الله نبی زکه وایم چې ما دا زنا نه کړی ستاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی چې د زنا کړی زما تصدیق تاسو نه کوئ او که زه دا خبره وکم چې ما دا جرم کړی دی دا بد اخلاقی می کړی دا خو قسم په الله چې زه دې کار نه پاکم ډیره زه بریم زه چرته دې شیل راوړل شوی نه ما او نو زنا زما نه صادره شوی دا ستاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی دی چې دې په زنا کړی بد اخلاقی به کړی خو زه به د صبر کوم لکه څنګه چې ابو یوسف صبر کړی وي د یعقوب علیه السلام د انو زمانه دی یاد ووت هغه په دې طریقه وې ځامن ورته رااله ورته ویل چې اے فلارا یوسف کوم بار استلو شرم غولې ورغه وغه او خړلو وی هغه ویل زه به څه کوم خو صبر جمیل زما د الله له کې صبري صبر جمیل دا معنی چې مخلوق له به شکایت نه یو تسکیه د خپل ځان نه یو د الله د رحمت تمه بکی د درې شرطونه چې موجود شي عائشہ ویلي وی قسم په الله چې زره دې کار نه پاکه ما دا کار نه دی کړی لیکن دومره خبره ده که زه څومره وایم چې ما نه دا کړی خو تاسو زما باره کې اوس نظر نه جوړوي نظر بل لکم ته جوړه ده بیرته لاړم خپل کړ کې سم رسم عائشہ رضی الله عنها په خبره ډیره عاجزه خزوا هغه و شرطم زما ته چې تم زما باره کې نو چې الله زما باره کې وحی راولي کی ځکه زه وحی او یا د اسمانونو مالک چې عرش باندې مستوی دی هغه بس ما برائت وکي ودا خبره شرط زما په دماغ کې نه ګرځیدا ځکه زه ډیره فقیره او عاجزه زنانه ما خوځړه کې مې خبره ګرځیدله چې الله رب العزت او رسول الله په خوب کې زما په باره کې خبره وکي چې عائشه زنا نه کړو دا ډیره پاکه خزله ځکه بده کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دردمنو پاغم دا بدنامه راغلی و وی رسول الله ناسو چې کیفیت بدل شو وجه دا و چې رسول الله باندې بکله وحی راتله را کیفیت به بدل شو د جبرئیل سره په تعلق کې راتلو وی سورې نور رب العالمین نازل کی او شکل نازل کی وی فتوحه کا رسول الله والوخاندل وی مالوی شی عائشه الله رب العزت د اسمانونو نه استبرات کې چې تپاکه خزای قران کې الله والله یو نازل کړو وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه
چې داسې منافقان دي عصبه منکم او دوی دا خبره به شبه باندې اړې راړې چې دې جنا کړي او دا کړي اندره پر دې خبره نزان ساتي او عائشه ډیره پاکه خزره دا شرطم بد اخلاقی نه کوي او دا منافقان چې دا خبره مخ وړاندې کوي مؤمنانو باندې کې ګمانون لري خاص کر په همجن سو باندې او به په خپل مور باندې ځکه دا خو موږ مور ده د رسول الله به بيد او د رب العالمین لوی دوست سره منافقان به رب العالمین تذلیل او رسوا کړه عمر سے فرمایي مال رسول الله ویل شي عمر وې کچیر ته هغه وخت کې تعالی ما ویلې چې دا سړی وژنه څومره جنجال به تی جوړ شوی وي لیکن د دې آیتونو په نزول کې اوس د عبد الله ابن ابي بن سلول د خپل قوم نم سپک معلوم شو هر چا به ورته کاته به خبره من لورته بشي کله منافق به دروغ وایي ته دروغ دی ویلې دي دروغ جن په خبرو باندې عمر سے فرمایي والله قسم فالله لامر رسول الله ده رسول الله امر چې اعظم برکه من امر وداس ما ده امر نه په برکت کې ډیر اوچت دي ځکه د رسول الله خبره د رسول الله خبره هغه د الله د نبی خبره وی مور به مال ویلې چې عائشه اوچته شو د رسول الله د اثر خپل کا سره مشکا وی ما ویل چې زه نو چې تګم دا اثر نه خپلوم زه د الله حمد کوم ځکه الله زما برائت کړي دي د اسمانونو مالک د قران مالک او د قران نازلون کې چې د اسمانونو بر نسما برائت وکي عائشه رضی الله عنها کله د خپل فضیلت ثابتو وي زه د رسول الله پیغله بیبي زه د ابوبکر شبلورم ازما په نوبت کې وفات شوه دي او شکل وفات کېدو رسول الله د اثر زما په غي کې او په اخر وخت کې زما دغه د الله سره وځي شي دي او د مریم برائت الله په حساب باندې وکي د عیسی برائت الله په شاهد باندې وکي زما برائت چې الله د اسمانونو نه پورته کړي دي قیامت پورې رب العالمین دا بیانوي او د تشکړه هر مؤمن دا سورې نور ولولي او د قیامت پورې به دا مسله شي خلکو عائشه ګور ډیره پاکه ده ډیره اوچته زنانه ده ډیره قیمتي زنانه ده الله دې درجه اوچته کړه دا قدرمن زنانه ده دا جنتی ده د دې شرمینه په کار ده د خپل مور غنل په کار دي عائشه به ولید رسول الله دا سر مبارک خپل نکي ادلالا مفسرین لګي ودا د کجره خاون ما بین کې ونازي قبل سره د خبره وکي ګورغه به ګونګاري ځکه د رسول الله خدمت په کار ده دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل ما بین کې بل سره مینه محبت بیره اوچته شو د رسول الله صلی الله علیه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر مبارک خپل کی او بیرته به خپل ځای لاړه دغه مسله ذکر کړی شو چې د چا تندیق کول رسول الله د عثمان ابن مسعود تندیق کول کړو چې کله د فنکول صحابي له شناخت راوړ وغیرہ خستل نه شو پیغمبر اسلام خپل لاس په سره بډوالو شناخت سره واخصو دغه بده قبر باندې کې خدا صحابي فرمایي د رسول الله د مټ وسه معلومه تک سپینې وي لاسونه خپل عبد الله ابن عمر د رسول الله لاسونه خپل کړی دي ابو عبیده ابن جراح د عمر ابن خطاب خپل کړی دي او سید رسول الله د رسول الله تشه خپل کړی دي لاسونه مچ کول دا به جایز خو بدري شرطونه باندې یو دا چې عادت مستمره به نه جوړیږي چې هر وخت دا کار کیږي دویم انحناب به کې نه درې مصافحه به نه تر کیږي هر چې کی خپل ول دی هغه خو غیر مسلم امر دی او کار دی دویم پاره کې انحنار جو بل پای کې زنانه د ام ابان هغه مجهوله ده وې شکر دا مسله وشو آیتون رب العالمین ودا نازل کړه د اهل سنت والجماعت د اتفاقی فیصله ده چې عائشه رضی الله عنها پاکه کزره پاکه چې کوم سره د عقیده لري نعوذ بالله من ذلک چې عائشه زنا کړې ده یا بد اخلاقی کړې ده دا سړی کا ارسو کی قرآنی کافر ده د ایمان نخلاص دي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای شیعه او روافض وغه د عائشه باره کې د زنا عقیده لري ځکه دوی وای وېزمنګ امام مهدی شکل لري دوی چې مهدی نه وی پلار معلوم ده نه مور یو د زمنګ سوچ مهدی دی چې نبی محمد یا احمد د عبد الله سے بچی د رسول الله په خاندان کې دا بروزي او يهود چې هغه د دجال باره کې عقیده لري دوی وای کزمنګ مهدی چرته راشي عائشه برا ژوندۍ کی او بعد دغه نه به سل دوری وای ځکه وې دې زنا کړی دا مونږ وای قران مونږ له دا خبره ثابته کړي چې کم سره د عائشه باره کې د عقیده لري هغه په اتفاق د ټول اهل سنت والجماعت سره کافر دي د ایمان نخلاص دي بلکې دا پاک زنانه ده اهل سنت والجماعت غشاله ویل شي اهل علم فرمایي دا هغه انسانان دي چې دوی خپل امام محمد صلی الله علیه وسلم غني او ارسګي تلقی کتاب او سنت لکه دغه خپل مسله حل کوي د اهل سنت والجماعت په نوم باندې ځان یې د خپل مابین کې مینه کوي او بل سره خسته اخلاق لري صبرناک خلق دي صحیح عقیده خلک دعوتي
تاویل او تشبیه دا شی نظام ساتي کوشش کوي چې ټول نصوص مابین کې تطبیق راشي الوسطیه افراط تفرید نه دوی خالی وي صاحب د وجیز دی نمبر صفینه را پدې خو دې تقریبا ډیر علامات ذکر کړی دي ومه مسله به دا وشو چې بعض صحابه دي کارونه کې ځان شریک کړي ولکه حسن بن ثابت اگر کبه به شیرونه ویلې من لحوم الغوافل نواب شریک سنخافه البیان کې تفسیرونه نقل کړي دي د عائشه صفاتونه به ورسره کول خو صحابه بس په دې وخت کې الله امتحان کې واچول نو په دوی باندې الله حدود رسول الله حدود جاری کړه منافقانو باندې نه کړ دغه وجدار چې دوی عمدل تر سزا اوخري پاغي دنیا کې الله د عذاب نه دا بچ کی منافقان پرې چې پاغي دنیا کې الله عذاب ورکی به اې دی وجنه چې په کوم سړي باندې سختي په دنیا کې راشي دا دې وجنه چې دا نیک انسان دی چې د قبر او د آخرت د عذابونو الله سره بچ کی د چا مرګ وسن کدن چې سخت دي نو منافقان له حدود ورنکړو دوی له ورکړه عائشه به بکر حسن بن ثابت لویلې وې ته خوشما بارک دا صفاتونه کین هغه وخت ولې صبر نکاو هغه وخت به تم بر تحریک شریک وې پوی نشو موري المؤمنین وې پای وکي پوی نشم ساو شم بکنه غواړم اتمه مسله دا چې بده کې بای صحابه کرام قسمونه وکړه هغه د شی ویل چې ارسو پر تحریک شریک شوی موږ هغه خرچه نکاو یو پای کې ابوبکر صاحب وی ویل په دې مستحبانه بالکل من خرچه نکاو زبر باندې خرچه کوم دا غریب د اسمار خاندان سره د عثمان د لور باره کې د شي سره عقیده لري مهاجر او انصار غریب صحابي یا رب العالمین دی واقعیتونه نازل کړو وی ویلې چې کم خلک مالداران دی غوړي قسمونه نه کوي خیر دی دا خلک ما معاف کړي تاسو معاف کړئ اېدا خو نه کړي چې الله تاسو له بخنه وکي ابو بکر صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله یا رسول الله سرګونه وکي روانې وي وېزه دا خو کړم چې رب العالمین مال بخنه وکي اگر کوم احساس ما په لور باندې دا تهمتونه لګولې و خدای الله لپاره ما معاف کړي سبو سره نورم خرچه د الله لپاره ورکوم دا ته معلومه چې مخکې غوسم د الله لپاره او چې د خپل خواهشم د الله خبره نه قربان کی وی بیرته باغوی باندې خرچه شروع کړي رب العالمین دا سورۃ نازل کړي سورۃ کې ناشنا خبره و چې عائشه تسلی و مسلمانانو تسلی و مؤمنانو له آداب ورکړي چې ګوره اندر پر د مسلمانانو باره کې بدګماني ونه کوي کچر د چا بچا باندې زنا تهمت ولګو څلور غواهان پیش کړي کڅلور غواهان نه دوی یا درې باغوی باندې ته درې باندې نه پیش کړي د منافقانو د صفاتونو نزان ساتي کچرته د قران او سنت نه غوړه تاسو له بس موږ د الله عذاب راغلی وي او به آداب ورکړو چې پیغمبر مؤمنان له د خپل نظر کنټرول کوي وجه دار چې کله نظر غلط استعمال کې سل مرزونه په جوړه کې راځي زنانه د خپل نظر کنټرول کوي او به زنانه ولې چې ګور د پردي زوینه د زینت زوینه هغه بچا راخاره کینا خاوند دی ورور دی پلار دی خوره دی خیر دی ګوره کار شو به په هغه اختلافي مسله د علماو مابین کې چې مخ او لاسونه د عورت دی کنه دی څوک وایي چې دینه مراد صرف وسترګه د دوه ګوتی لکه ابو الليث سمرقندی شیخ خپل تفسیر کې لیکلي بحر العلوم کې یا مغنی کې ابن قدامه یا د قشن ابن کثیر روایت باندې کلام کړی چې خالد بن دنیک په وین کې رسال لې اگر که البانی شپ دا ویل چې هغه پر شواهد شته دا ناصر شوی ویلي زنانه چې کله به تور مثال په لار باندې روان رب العالمین فرمایي چې ګور خپل دې اسمه کې نه راخلاص شي فیض وغیرہ دا به شرم وکي غیر متوجه خلک به متوجه شي ځان له رمایل او دې مو ویل چې ګور کوم به واده خلک دی غوله ودونه وکي جامعه کې به امن راشي کوم غلامان چې دی غبي واده غوله ودونه وکي د زنا اړې خاص کر ختمه کوي غیر مسلمانو کې ودا کارو چې هغه زنانه په وجه کې ساتري د پاره د زنا او به ویلي چې کله د شا کوټل ور داخلي کې سلام اچوا سلام الاستئذان سلام الدخول سلام الخروج ابو هريره سے فرمایي چې سلام ونه شغله اجازه نشه دغه جدا طریقې په حدیث کې راغلي د غاړه صفا کول دروازه ټک ټک کول قاصد لګل دروازه ول په طرف باندې بغله ودرېدل د شنه چې پردو دروازو کې سړې ګوري کاغذ نصر کوي سبې تاوانم نشه بډې زنانه باره کې الله دا خبره وکړه چې ک بډې زنانه چیرته بازار لوځي او دا اضافه کپڑے وغیرہ د ځان لري کړی خیر د منعت بنئ خو قدم پاک دامنی اختیار کړو ځان کې برابر کې دام کرا سینه پتنو کې څوک واخې نشي کشرته ګډان او وړاندې هغه تاسو سره خوراک کې منعت نشه تاسو هغه سره خوراک وکړي د ماما د کورنه د تر د کورنه د ورور د کورنه د دوست د کورنه کته خوراک وکړي الله په دې کې څه منعت نشه به مسله د نور ذکر کړ الله نور السماوات چې کوم انسان د بهایي نه سات ځان الله دغه په سره کې برنای په مخ کې برنای په عمل کې برنای دا ټول مسله رب العالمین به ذکر کړ په سورې نور کې بهترین سورۃ الله نازل کړي ظاهری منګو تاسو رسول الله او عائشه له کې تاوان دي رضی الله تعالی عنها خو په واقع نفس امر کې بده کې ډېر لوی خیر دی قیامت پوری دا قوانین رب العالمین منګو تاسو لپاره کې خودل د شد باب الفحشاء چې فحشاء په دې باندې ختميږي عائشه به وسکه ویلې چې تاسو سورې نور د خپل سره نو بیان کوي چې هغه پرده دین ازلک د دین ورسته
او د قضاء العمره یا د صلح د حدیبیه نه مخکې پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره ګروپونه لګلې دي چې پای کې جدا جدا قومندانان ور تشکیل کړه ان شاء الله چې د جون باقی به روان چهارشنبه پاغي باندې خبرو وکړو رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته یا ارحم الراحمین.